طالبانو د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ په اړه خپل تصمیم ونیو. په سلامونو مو هرکلی کوم. د لا معلوماتو لپاره راسره تر پایه پاتې شئ. شنبه د هود 28مه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د امر پر اساس له دې وروسته هیڅ طالب چارواکی حق نه لري د افغانستان له درې رنګه ملي بیرغ سره په رسمي او غیر رسمي مجلس کې څرګند شي. د دې امر پر اساس په ټولو دولتي بنسټونو او بهرنیو سفارتونو کې سپین بیرغ ځړول کیږي. د ملي بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ملا هیبت الله خون ته منسوب 2 حکمونه خپاره شوي چې طالبانو تایید یا رد کړي نه دي. له دې سره په هممهاله ډول د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو لوګوګانې چې د ملي بیرغ رنګونه پکې وو بدل شوي دي. سلګونه افغان فعالانو د دې کار په غبرګون کې د ملي ټلویزیون له ټولنیزو رسنیو سره د مقاطعې کمپاین پیل کړی چې په لږ وخت کې ډیر بدرګه شوی او د ملي ټلویزیون د ټولنیزو رسنیو تعقیبونکي ورسره ډیر کم شوي دي. د افغانستان له ملي بیرغ سره هغه مهال حساسیتونه ډیر شول چې دا بیرغ د کوزې پښتونخوا ملتپالو ډلو د پوځ د نارواو پر ضد په خپلو مظاهرو کې ورپاوه. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.